د کسان بورډ تحصیل د تنظیم د طرفه په شیرګل کې د قمر حصې په منډۍ کې چې کوم د زمیندارو غونډه وشوه دا په دې خبره وه چې په دې وخت کې چې کوم نومبر میاشت شروع شوه عموما زمیندار د نومبر نه د غنمو کاشت کوي خو په دې باندې ډېره زیاته د افسوس اظهار وشو چې نن هم لکه مختلف چې کوم د اګریکلچر دفتر سره د درګۍ د مردان سره رابطه وشوله نو په یو دفتر کې هم د زمیندارو لپاره تخم نه و او کوم تخمونه چې راغلي ته کوي چې تخم راغلی او ختم شو او په دې خبره هم زمیندارو ډېر د افسوس اظهار وکړو چې په اتیانو کې چې کوم د تخم راغلی و فیصل آباد دوزارک او دین علاوه بل یو تخم نه و او اوس هغه هم په هغې کې په اتیانو په دفتر کې هغه هم نشته دی نو په ټوله صوبه کې دغه شان یو شان صورتحال دی چې د غنمو د کروندې وخت شروع شوی دی او زمیندارو ته د حکومت د طرفه د زراعت د دفتر د طرفه په مناسب مقدار سره تخم نه میلاویږي نو موږ د حکومت نه مطالبه کوو فوري طور چې بس دی دا د زمیندار څخه چې کومه خندا ده او کوم زیاتې تاسو کوئ نو مهرباني وکړئ چې په دې دا ختم کړئ او فوري طور زمیندار ته تخم رسیدي یقیني کړی شي دویمه خبره د موږ په دې باندې خبره وکړه مشوره وکړله چې د ګوړې سیزن شروع شوی دی او زمیندار چې کله منډیانو ته ګوړه راوړي نو د هرې منډۍ خپله فارموله ده د کمیشن او هغې باندې زمیندار هر وخت کې د منډۍ د مالک سره مشتي ګریواني او جړه او خفګاني نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ به انتظامي لوکل انتظامي ایس ته درخواست ورکوو چې د کمیشن او د زمیندار په منځ کې چې د منډګرو د زمیندار چې کوم د کمیشن تناظره دا په افهام او تفهیم سره په مشوره سره په ناسته سره دا خبره وشي چې دواړو طرف ته د کوم چې خفګان دی او جنګ جګړه دا دې ختمه شي چې زمیندار ته هم د خپل تحفظ میلاو شي او منډګر ته هم د خپل د کمیشن یا د منافع حق هغه ته په قانوني طور میلاو شي او دا اختلاف ختم شي او درېیمه خبره دا ده چې لکه د کومه چې اجتماعي خبره ده د جوارو کوم تخم چې مانسیټو کپنۍ ورکړې وه او ورکړی تخم هغه تخم چې په سپتمبر کې زمیندار فصل تیار شو نو هغه دا ښکاره شوه دا خبره چې هغه ټول وږي ګنجین دي او د هغې تخم ناقص و نو موږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغوی انکوایري هم کړې ده او دا خبره ثابت شوې هم ده چې دا تخم غلط و نو زمیندار ته د فوري طور د هغې چې کومه تاوان شوی دی هغه د تاوان هم ورکړی شي او د ځمکې چې کوم فصل خطا شوی د هغې هغه ته بدله ورکړی شي او په دې موقع باندې موږ د کسان بورډ د طرفه د صوبې د طرفه چې پنجاب کې ساله کسان بورډ د زمیندارو د مسایلو د حق دپاره د اسمبلۍ مخې ته چې کوم احتجاجي مظاهره کوي موږ د هغې تایید کوو خیبر پښتونخوا کسان بورډ او انشاءالله د دې ځای نه به موږ هم د زمیندارو نمایندګي چې کوم زموږ عهدهداران دي او کوم ذمهداران دي موږ به د هغوی کې هغه پروګرام کې د هغوی شرکت کوو او انشاءالله موږ دا د زمیندار د ټولې صوبې د زمیندارو طرفه دا هغوی ته دا آواز ورکوو چې کسان بورډ د زمیندارو آواز اوچتوي او انشاءالله موږ به په ټوله صوبه کې زمیندار منظم کوو او هغوی به موږ په ضلع کې تنظیم سازي کوو او د زمیندار د مسایلو حوالې سره د حکومت ته چې زموږ کوم حق دی یا کوم مسایل دي د هغې لپاره موږ انشاءالله بھرپور خپل آواز اوچتوو او خپل کوشش به کوو خو زمیندارو ته هم دا درخواست دی چې تاسو دا خپل د زمیندارو د زراعت د بهترۍ لپاره د کسان بورډ سره بھرپور ملګرتیا وکړئ او خپل ناسته ولاړه او خپل یووالی د کسان بورډ سره وکړئ چې دا کوم مسایل دي تاسو سره چې د حل لپاره عملي قدم اوچت شي او هغه مسایل حل شي. مهرباني.